دا بل ملګری سوال کوي. څه سوال کوي؟ د ښځې زړه مې نه دی او ما سره پیسې ښې ډېرې دي، زه بل واده کومه نو ګناهګار به څوک وي؟ شیر علي خان یو مصره به کېده، وی خوله د ملا د لور نه پرې کوي، وی د شکرانې چرګانې ټول خوړلي دي. وی ګناهګار ته یې چې خدای پاک دله مال حال ټول درکړی دی او وس طاقت یې درکړی دی او د دویم واده شوق دې شته او دویم واده نه کې او تا ته خطره شته چې زه په زناکارۍ کې واقع شم، نو بیا به بلکل ته ګناهګار. او شیر علي خانه چې څوک دویم واده کوي او دی وایي چې زه به د ښځې په اجازه باندې کوم، نو بیا دې په تمه تمه ناست وي، ګوړه ګوړه وایي او خوله به یې خوږوي چې یارانه په شلتالو شوه نه ونه شوه، چې د ښځې په اجازه شوه په ټول عمر کې به سپین ږیری شي او دویم واده به ونه کړي. ښځه چاته چېرته اجازت ورکوي. خو دا مسله ما مخکې تفصیلي بیان کړې وه چې د ښځې سره مشوره ځکه پکار ده چې ستا زندګي ټوله په دغه کور کې د دې ښځې سره ده. نو که ښځه دې رضا شي نو بیا به دې وخت ښه تېرېږي، او که ښځه دې رضا نه وي نو بیا به دې ټول عمر کور د جګړو مرکز وګرځېږي، عدالت به کچرۍ به او ټول عمر به پکې کیسونه رواني او هغه کیسونه به نه حل کېږي، سر ته نه رسېږي. دا بله زنانه سوال کوي چې په ولاړه باندې باتروم کې چاراندام کولی شي. نو دا مسله مخکې تېره شوې وه چې اودس ته کېناستل دا آداب دي. آداب څه فرض نه دي، څه واجب نه دي، څه سنت نه دي، د اودس په آدابو کې دي چې زمونږ او ستاسو پیغمبر اودس په ناسته باندې کړی دی. نو مونږ او تاسو به اودس په ناسته باندې کوو، او که د ناستې ځای نشته په ولاړه باندې چا وکړو نو بلکل اودس یې جایز دی.